Assalamu alaikum. Welcome to this new section. که تاسو تر اوسه پورې زما سره پاتې شوي او دې سیکشن ته راغلي دا ډیره د خوشحالي خبره ده او تاسو له په دې فخر وکړ دی چې تاسو دومره صبر وکړو او دا کورس یو زده کولو کې انټرسټ واغستو. اوس د دې نه په اخوا به مونږ تقریبا کورس چې دی هغه کور شوی دی. اوس به مونږ په خپل کوم سټور چې جوړ کړو په هغې کې به مونږ یو بل فنکشنالټي ایډ کوو چې هغه فنکشنالټي ده د وینډر اکاونټ. د وینډر څه مطلب دی؟ ملټي وینډر. دا سایټ ما جوړ کړی نو اوس د هغې ډیمو ما چې اول تاسو ته وښیم دا اول هم ما د دې ډیمو ښودلي وه خو اوس به بیا لږ په ډیټیل وښیم چې تاسو ته آیډیا وشي چې موږ څه جوړول غواړو. دا یو ویب سایټ دی چې دا فوډ سیلینګ کوي خو دوی دلته کې یو بل آپشن هم ورکوي لکه څنګه چې موږ دلته کې ځان یو سمپل سټور جوړ کړی چې په دې باندې موږ خپل زموږ سره څه پروډکټ وي هغه اپلوډ کولی شو دوی ته او د هغې سیلینګ کولی شو. خو دلته کې د دې یو بل آپشن ورکوي هغه آپشن دا دی چې د ملټي وینډر. دلته کې د شاپ سټورز دا بټن دی چې په دې باندې زه کلیک کړم نو زه دې پیج ته راشم. اوس په دې پیج کې ما ته څه ښیي هغه نور کسان دا مختلف شاپس اوس ما ته ښیي. اوس دا یو مین ویب سایټ دی. په دې مین ویب سایټ کې دا نور شاپس دي لکه څنګه چې دراز دی. دراز که تاسو وزټ کړئ په هغې کې په امیزان کې لکه ډیفرنٹ سیلرز دي هغوی به خپل اکاونټ جوړ کړي او خپل پروډکټس خرڅوي. اوس دا ډیفرنٹ سیلرز دي دوی به خپل اکاونټس جوړ کړي دي او خپل پروډکټس خرڅوي. نو په دې کې د یو دا شاپ ما کولاو کو نو اوس دا چې کولاو شو یم انټم کوکیز ټیک شو. نو دا یو سټور دی د یو کس شاپ دی چې د بیسکټس او دا خرڅوي کوکیز ټیک شو. نو په دې ویب سایټ کې اوس دا فنکشنل لري که فرض که زه خپل فوډ سیلینګ کول غواړم نو په هغه ایریا کې زه به دا شاپ کولاو کوم او کسټمر به راځي په دې ویب سایټ باندې به زما نه فوډ الي. بیا د دوی خپل حساب یې که فرض که ایډمن وغواړي په هغه بالکل فری هم دا سرویسز ورکولی شي چې بل سیلر نه چارجز نه کوي. دا وغواړي هغه پرسنټیجز هم ایښودی شي په پر سیلینګ یا فکسډ کاسټ هم ایښودی شي هغه خپله مرضي ده. بیا د ایډمن هغه ټول آپشنز په پلګینز کې موجود دي هغه به بیا مخکې ګورو. که په دې باندې اکاونټ کلاون دلته کې اکاونټ کوم بټن چې دی یا لاګ ان رجسټر پیج ته چې لاړ شي نو دلته کې اوس دوه آپشن دي. یو رجسټر آپشن دی رجسټر کې آی ایم کسټمر دی یو دی آی ایم وینډر. نو چې زه دې ځای کې نه آی ایم وینډر سلیکټ کړم نو دلته کې نور ډېر شی آپشنز کولاو شي مطلب د وینډر د شاپ نوم او هغه نور آپشن غواړي او چې دلته کې زه خپل سټور رجسټر کړم نو دغه شان زه هم یو خپل سټور کولی شم او خپل پروډکټ په دې باندې خرڅولی شم. نو موږ اوس دا کار کوو چې دغه شانتې دا وینډر فنکشنالټي به ایډ کوو په خپل ویب سایټ کې. نو د هغې لپاره مختلف پلګینز اویلیبل دي که تاسو سرچ هم کوئ ورډ پریس ملټي وینډر پلګینز نو تاسو ته به ریزلټس کې ډېر شی پلګینز میلاو شي. بیا تاسو کم یوز کول غواړئ دا پلګین ټیک چې په دې کې ملټي وینډر یوز شوی دی نو په ورډ پریس کې به دا هغه پلګینز راواخلي. دکان دی WCMF فرنٹ اینڈ منیجر ووکامرس دی دا دی ووکامرس دا یو هم دی ممبرشپ والا مختلف پلګینز موجود دي. په دې ویب سایټ کې چې کوم یوز شوی دی هغه دی دکان پلګین پکې یوز شوی دی. د دې نه علاوه نور پلګینز هم شته. نو موږ به نیکسټ ویډیو ته ځو او د نیکسټ ویډیو نه چې دی دا به موږ سټارټ کوو او دا خپل کوم سټور ای سټور په نوم باندې چې موږ کوم سایټ جوړ کړو په دې کې به موږ دغه د ملټي وینډر دا فنکشنالټي هم ایډ کوو.